څنګه سپیره کار یاره عثمان خان ستا کور ودان ته ماته مشوره راکړه پر هغه باندې زه ولاړم ډېر روش ښه عزت شول کور دې ودان یاره عثمان یو دی کار وښایه چې زورونه بل لګوي پیسې زما جیب له راځي خو اسانه ده یار کم کار ورسه په میزان چوک پیخانې خلاص که زورونه به بل لګوي پیسې به تا ته درکړي اشه پیره که ته داسې پر چشمه راورې یار عریفه ته ما ایله که ته داسې پوښتنه وکړه یار عریف خان کیسه درته راوړه برای ماښام د خټکۍ راوړی و ویل یې ول هر چا که ښه خوب ماښام ولدی سار خټکۍ د هغه دی سر دی راپورت شو ما ته وایي زه کراچۍ له تللی ومه ما راشد خان ولدی ما محمد نبي ولدی ما فخر زمان ولدی ما رضوان ولدی ښه ښایسته پلیران مې ولدي ډېر ښایسته خوب و ما ته ویل ته څنګه شوې ما له خو برای ماښام خوب نه راتلی ما خټکۍ وخوړی یاره پرېکړه ټینشن یې مه کوه خیر یې غواړه خدای به خیر کړي کبک خانه څه کوي زه پریشانه ناست یاره عثمانه سوچ مې دا کوي چې زه به واده کله وکړم خیر دی یاره واده خو اسانه دی واده خو دومره مسله نه ده پیسې نه لرم ما یاره په کش به نه وکړم یاره ته خو ماشي دي که تا خو سیونټي موټرسایکل جون جوړ کړی دی یاره میاز به کش بیا ورکوې الله زه د پریشانۍ ژوند نه کوم ما ته خپل لاک راکړه زه غواړم وروره ستا د څه شي حق دی ستا پر ما باندې کسه کم حق ستا زه خپل لاک غواړم ولې چې زما ستا ورور ګلوې نه ده چش دی وروره چش دی عکس یې غواړم د څه شک چې وغواړې د واده کړی دی زه واده غواړم وروره خو ورور دی خو واده ور وکړه دا ختمه زما سره پیسې نشته بازار ته به یې بوځم پرې کونډه بیا سودا سمه ته ټاپوره پر مه چا نه یې زیر کړې مور دی زوی نه دی راوړی چې ما دې ځای بدمعاش څوک دی او لمبو د سمندر پر غاړه ولاړې وه زه چیرې ولمبېږم د دې ځای بدماش زه یم او ته خو ما دلته نه یې لیدلی ته سو سرګي जी जी आप ऐसा करो 10:30 बजे आ जाना क्लिनिक पे डॉक्टर साहब रूम इंडिया ना जोड़ दी तरह सा वो बरो कोट प्रोती तरह और ले रहा और तरह सा सब कोई किस सवाल में वो जरा दुआ सर जी साहब ला वाश तरह सा no ورا دا خو روغ رمای بیداره سړی دی ډاکټر صاحب ما دې پښتورګي جناوه کا ځای فون موبایل پاخم یار ای پتا ته پښتورګي پوښتنه ده خوشاله دي څه کوي دې خوشاله یا لګیا عمران خان دی عمران خان دی دا میاشت 15 په بیل راستولې دي اے سرایي دا 15000 دی بیل په شپه خواني ولې دي ayo de ma ته دا چا څه پښتنه وکندا کور باندې ورمانو توزه غزمانان لوس السلام علیکم وعلیکم السلام ورور دا نه کې به کله کور باندې درمالو دا فاته ده کاڅه کوي دې پریشان نه یې یار ځوانانو د خپل قسمت تاریانه ولې په کراچۍ کې مخرغ لاکي په یو میاس کور ته راورسوي ډیر تږي او ما وبو ورکړي والدي او بیا کوپه مردار سو